ټولونه مخکې راشئ د سلیمه پریدي یو بیان در سره وګورئ کوم چې د اسنین باره کې جاري شوی دی. درو ورځې نه بیزي وم، ما دا ویډیو نه جوړوله په دې چې زه ډېر زیات بیزي وم. ما نه غوښتل چې په دې باندې زه ډېر زیات بحث وکړم، ولې زما خپل لایف چې کوم دی هغه ښه انجوای دی. چې دا خبره دونه لیک نه وه، دا خبره دونه خلکو ته پته وه، خو دا پته به اوس لګي، هغه هم زما د لاسه به لګي او زه به خلکو ته دا خبره په کلیر کوم چې څه دلاګان راپاڅېدلي دي او خپل فالوور زیاتوي او په یوټیوب کې چې کوم دی په یوټیوب چینل باندې خپلې پیسې ګټي، خپلې پیسې جوړوي، هغه هم په چا باندې هغه نو دغه بیان و د سلیمه پریدي کوم چې حسنین ته جاری کړی دی، داسې په سوشل میډیا شیر کیږي. اوس د دې بیان حقیقت څه دی؟ واقعي سلیمه پریدي دا بیان جاری کړی دی او سلیمه پریدي هغه په کوم ځای کې دی؟ که ستاسو خیال وي د نن یو میاشت مخکې سلیمه پریدي چې دی هغه استرالیا داسې یو ملک ته تللی و، هلته یو ویډیو هم کړې وه کومه چې په سوشل میډیا په هغې باندې هم ډېره غټه تنازعه روانه وه. خلکو ویل چې آیا سلیمه پریدي دې ملک ته لاړو په یو ځای کې لمبل او بیا څه ویډیو وکړو، هغه ویډیو په پښتانه چې کوم دی هغه ورته په ډېر زیات رد بد ویل چې آیا ته بهر ملک ته لاړې او دلته کې داسې قسمه چلونه کوې. د هغې نه پس په مارکیټ کې هم یو ویډیو وکړه، په هغې کې هم داسې الفاظ استعمال کړه کوم چې ډېر زیات شرمناک دي. کومه ویډیو چې تاسو وکته دا هغه که د دې موږ اصلیت ته راشو، دا که داسې ستاسو خیال کړی وي د نن یو کال دوه مخکې د سلیمه پریدي یو ویډیو جاري شوی وه کوم چې په واتساپ ګروپونو دې نه علاوه میسنجر ګروپونو کې به خلکو یو بل ته شیر کوله. بیا د هغې په هکله چې د سلیمه پریدي کوم موقف راغی نو هغه په دې باره کې و چې آیا دا ویډیو زما نه ده او کوم خلک چې دی هغه د یوټیوب چینلو دپاره د نه علاوه د فیسبوک پیجونو دپاره داسې قسم ویډیو جوړی او هغه ما هسې بدنامۍ په هغې کې ډېر زیات کنځل رد بد هم پښتنو ته کړي وو. نو د هغه ویډیو نه دا کلیپونه هغه کټ کړی شوي دي او په دې باندې شیر کړي دي. لکه په تیر شوي ورځ باندې تاسو سره ما یو ویډیو شیر کړی د نجیبه پیس، په هغې کې هم خلک لګېدلي وو، هغه ایډیټینګ یې کړی وو او هغه بیا په سوشل میډیا د لارې شیر کړی وو، پکې ویل چې آیا نجیبه پیس چې دی د هغې په هکله باندې جړا وکړه، دا یې وکړه، یعنې مسلسل دروغ دي. که یو طرف ته مونږ وګورو سوشل میډیا مونږ له ډېرې زیاتې غټې پیدې هم راکړي دي، خو که بل طرف ته مونږ دې ته سوچ وکړو کم نیګیټیو شیونه پرې ډېر زیات روان دي. نیګیټیو یو پکې خو دا ده چې ټول دروغ ویلی کېږي په سوشل میډیا. که مونږ وګورو 90 نه والا 95% پورې خو صرف او صرف هغه دروغ ویلی کېږي، باقاعده 10-5% پکې رښتیا یا وي او یا نه وي. ډېره زیاته د افسوس شرم مقام دی چې پښتانه هغه لګي او داسې غلط خبر هغه خلکو له ورکوي، په هغې باندې ویوز ده او داسې مختلف قسمه شیونو کوشش پې کوي، نو ډېره زیاته غلطه خبره ده. نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.